چین په فضا کې د لمر د برېښنا د یو لوی سټیشن لپاره پلانونه اعلان کړي دي چې د ځمکې شاوخوا به مدار کې ګرځي او نږدې تل به د لمر رڼا راټولوي. د دې پروژې موخه دا ده چې د ځمکې پر مخ د نوي کېدونکي انرژي محدودیتونه له منځه یوسي، ځکه چې دا سټیشن به د وریځو او هوا له اغیزو پورته وي، نو کولی شي شپه او ورځ پرته له وقفې برېښنا تولید کړي. ساینسپوهان اټکل کوي چې په فضا کې د لمر وړانګې د هغو وړانګو په پرتله څو چنده پیاوړې دي چې د ځمکې سطحې ته رسیږي. راټوله شوې انرژي به د مایکرویو یا لیزر ټکنالوژۍ له لارې ځانګړو ترلاسه کوونکو سټیشنونو ته ځمکې ته ولېږدول شي. دا ډول نظریې له لسیزو راهیسې څېړل شوي، خو د راکېټونو د لیږد او نویو موادو پرمختګ دا اوس عملي کېدو ته نږدې کوي. انجینران لا هم له سترو ننګونو سره مخ دي، لکه د توغولو لوړ لګښتونه په مدار کې د وسایلو اوږدمهاله دوام او د انرژي د خوندي لیږد ډاډمن کول. نړیوال کارپوهان هم دا پروژه له نږدې څاري، ځکه چې د امنیتي او قانوني اړخونو اغیز هم لري. که دا پروژه بریالۍ شي، د نړۍ د انرژي سیستمونه به بدل کړي او پر فوسیلي سون توکو تکیه به کمه کړي. دا پروژه د پاکې انرژي د سترو نوښتونو پر لور د نړۍ د پراخ حرکت یوه بیلګه ده.